السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو سره د یو څو تازه او ډیر عاجل خبرونه شریک کوم چې زه به تاسو وایم ملا یعقوب رښتیا پنجشیر ته تللی ده، او بل به زه تاسو وایم چې د طالبانو خلاف دغه افغانستان کابل کې خلک ولې راپورته سوي دي، د څه په وجه باندې راپورته سوي دي، او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې امریکا هم طالبانو ته ډیر سخت په غوسه سوی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. اول خو به زه تاسو ته د ملا یعقوب په هکله باندې یو خبر درکړم چې ډیر دغسې خبرونه به تاسو لیدلی چې پنجشیر کې ډیره سخته جګړه پیل سوې ده او ملا یعقوب هم هلته ورغلی ده. په دغه خبرو کې هیڅ کوم قسمه حقیقت نسته ده. هغه عبدالمجید چې کوم ده د طالبانو نماینده ده په پنجشیر کې، هغه واضحه دغسې خبر ورکړی ده چې پنجشیر کې امنیت اوس بیخي ډاډمن ده، یعنې د اسلامي امارت کوم مجاهدین چې په پنجشیر کې د دوی کولی شي بل هیڅ چاته هم ضرورت نسته ده. او دغه څومره ویډیوګانې چې پنجشیریان تاسو په فیسبوک یا ټویټر کې ګورئ، دغه د پخواني د جنګ ویډیوګانې دوی نشر کوي. پنجشیر کې امنیت بیخي ټینګ ده، خو بعضې دغه بغاوتګر راپورته کیږي او هغه موږ له بینه وړو. هیڅ چاته هم ضرورت نسته چې پنجشیر ته راسي. د اسلامي امارت چې کوم طالبان په پنجشیر کې دي، هغوی د هر شي دفاع کولی سي او بغاوتګرو ته یعنې له بینه وړلی هم سي. ملا یعقوب ته یعنې بیخي ضرورت نسته ده، او ملا یعقوب چې کوم ده هغه پنجشیر ته نه ده تللی. او بل به زه تاسو ته وایم چې د طالبانو چې کومه فیصله کړې وه هغه حجاب په هکله باندې چې حجاب به په افغانستان کې نور عملي، حجاب نه بغیر ښځې اوس بهر نسي وتلی. د همدغه لپاره بیا دغه بعضې هزارهګان په افغانستان کابل کې راپورته سوي احتجاجونه یې شروع کړي چې طالبان ولې حجاب عملي کوي، یعنې دا د موږ خپل حق ده، موږ حجاب کوو که نه کوو، دا د موږ کار ده، باید طالبان خپله فیصله واخلي. د همدغه په وجه باندې د افغانستان کابل ولایت کې او یو نیم ولایت کې دغه هزارهګان زیاتره دغې راپورته سوي دي د حجاب خلاف چې کومه فیصله طالبانو اخیستلې وله. او بل به زه تاسو ته وایم چې امریکا هم طالبانو همدغه فیصلې ده ډېر سخت په غوسه سوي دي. د امریکا هغه بهرنیو چارو وزارت چې کوم ده هغه خپله دغسې خبر ورکړی ده چې طالبانو چې کومه فیصله د حجاب په هکله باندې اخیستلې دغه باید بیرته زر تر زره واخلي. که چېرته وایي طالبان دغه فیصله وانخلي، نو بیا موږ ته نورې لارې معلومې دي چې دوی باندې بندیزونه نور هم ډېر زیات کړو او دغلته به دغې سره به د افغانستان حالت ډېر زیات خراب سي. نو زر تر زره باید طالبان خپله فیصله بیرته واخلي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.